سلام، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو خپل کمپیوټر څخه سکرین شاټ واخلو. له دوو طریقو څخه استفاده کوو او کولی شو له دغې لارې نه د خپل کمپیوټر له سکرین څخه سکرین شاټ واخلو. نو وخت نه ضایع کوو، ځو کمپیوټر ته او خپل عملي کار شروع کوو. ښه، که چېرته تاسې لپټاپ کاروئ، لپټاپ کې به دا F9 بټن پرس ونیسئ او بیا به پرنټ سکرین بټن کېکاږئ. دا مو چې کله وکړو را به شئ سټارټ باندې به رایټ کلیک کړئ او رن به خلاص کړئ. یا د شارټکټ له لارې نه هم کولی شئ کیبورډ کې به وینډوز بټن پرس ونیسئ او آر به کېکاږئ. تاسې سره به رن خلاص شي، رن کیبورډ ته پی برش ولیکئ او را به شئ اوکې باندې به کلیک کړئ. تاسې سره به انسپینډ پروګرام خلاص شي، دلته به پیسټ بټن کلیک کړئ. کوم سکرین شاټ چې تاسو اخیستی هغه به تاسو دلته پیسټ شي. هغه نه وروسته به راشئ فایل ته او فایل ته به راشئ سیف اس ته او دلته به ورته جی پی جي پکچر انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړو کمپیوټر کې چېرته ثبتوئ ځای به ورله انتخاب کړئ او هلته به سیف کړئ. لکه زه غواړم ایچ ډرایف کې سیف کړم، سیف کوم یې، دا په کلوز کوم، راځم خپل مای کمپیوټر ته، ایچ ډرایف ته راځم. نو ما سره ګورئ سکرین شاټ به دلته موجود وي. یوه دا طریقه ده. بله طریقه را به شئ سټارټ ته او سټارټ کې به ورته ولیکئ سنیپینګ ټول. تاسې ته به دا اپلیکیشن شو شي، په دې به کلیک کړئ، دا به تاسو سره خلاص شي. کله چې اپلیکیشن خلاص شو دلته به تاسې نیو باندې کلیک کړئ. کله مو چې په نیو کلیک کړو داسې یوه پرده راښکته کېږي. اوس چې کومې ساحې نه غواړئ سکرین شاټ والی هغه به تاسې ورته انتخاب کړئ. مثال زه ورته وایم چې ما ته له دغه ساحې نه تر دې ساحې پورې سکرین شاټ راکړه. نو دا مې چې کله انتخاب کړو بټن به خوشې کړئ، تاسې سره به سکرین شاټ دلته واخیستل شي. را به شئ دلته فایل ته او دلته به سیف از باندې کلیک کړئ او یا دې نه کولی شئ لنډ په دې سیف از کوم آیکن چې ده په دې به کلیک کړئ. تاسې نه به پوښتنه کوي چېرته یې ثبتوئ، نو تاسې به ورته ځای انتخاب کړئ. دا هم ایچ ډرایف کې ثبت کوم، نو به ایچ ډرایف به انتخاب کړئ او نوم به ورته ورکړئ، سیف دې کړئ. اوس چې راشئ ایچ ډرایف ته نو تاسې سره به دا فایل هلته موجود وي. کیپچر په نوم باندې چې مونږ کوم سکرین شاټ اخیستو هغه دلته مونږ سره موجود دی. نو دا دوه هغه طریقې دي چې عام دي هر کمپیوټر کې چې تاسې وغواړئ دا طریقې هم استعمالولی شئ او سکرین شاټ اخیستلی شئ. د سکرین شاټ اخیستلو نورې ډېرې طریقې هم شته. ځینې په مختلفو کمپیوټرونو کې کار کوي، ځینو لپاره به پروګرامونه انسټالول غواړي. نو دا د هغه دوه طریقې دي چې کولی شئ هر رقم کمپیوټر وي تاسو سره او هر قسم وینډوز وي، که وینډوز 8 وي، که وینډوز 7 وي، که وینډوز 10 وي، کولی شئ په دې طریقو سره سکرین شاټ واخلئ او استفاده ترې وکړئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو چې زه هر کله ویډیو پورته کوم تر تاسو ضرور رسیږي. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.